دا په غزني کې د تازه میوو د پیر او پلور بازار دی. دلته هر سهار باغ لرونکي شفتاله او زرداله د پلور لپاره راوړي، خو وايي د بازار یې خوند نشته. حالا فعلا هم یک خلطه زردالو 7 کیلوست. 7 کیلو حالا فعلا به 50 روپیه پیدا میشه زردالوی امیری. دیگه واصلات وطن زیاد است، خصوصا در ولایت غزنی. سیب است، زردالو است، محصولات زیادتر است ولی فروشات کم است. د خلکو همدا غوښتنه ده د موږ چې همدلته د افغانستان شی واخلي، د افغانستان میوه واخلي، له خارجه شی را صادر نه کړي او دلته د افغانستان خپل شی واخلي. دوی د غراض له حکومتي مسولینو غوښتنه کوي چې کرنیز محصولاتو ته مناسب مارکیټ او سړې خونې جوړې کړي ترڅو د دوی کرنیز حاصلات په ښه بیه خرڅ شي. یو من شفتالو چې هغه ډېر ښه شفتالو 500 افغانۍ باندې وو، یو من الو په 540 روپۍ باندې وو. نو هر شی دغه رقم ګوري. په هغه وخت چې د بل مملکت رسیږي هغه په موږ باندې تقریبا په 10 حصه نرخ باندې په موږ باندې خرڅول کیږي. نو موږ له نظام چې له اسلامي امارت چې له زراعت له وزارت چې بیا له مربوطه ریاستو چې هغه په ولایاتو کې دي، موږ دا خواهش د جنسي موږ ته سړې خونې جوړې کړي او د موږ میوې ته یو جهاني بازار پیدا کړي. په همدې حال کې د غزني د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي تازه میوو ته د بازار موندنې ترڅنګ به نږدې وخت کې غزني ولایت کې 15 سړې خونې جوړې کړي. تقریبا د اوس لپاره خو چې موږ خبره کړې ده خصوصا له خصوصي سکتور سره تر 15 سرطخانو پورې. نو د مستقبل لپاره مو اراده سته چې په دې برخه کې ډېر تیز کار وکړو. باید وویل شي چې غزني ولایت کې ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. کرنیز کارپوهان وایي که د اوبو لګولو لپاره منظم سیستم رامنځته شي او میکانیزه کرنه پراخ شي، کرنیز سکتور به پراخ او د اوبو د بې ځایه اسراف مخنیوی به ورسره وشي.